امام بخاري چې لا د طالبي د معنا ده نو په کښتۍ کې تور ده نو 1000 دینار ورسره دي. یو سړی راغی د ده تن ته کېناسته په کښتۍ کې. نو امام بخاري ته محبت اظهار وکړو. امام بخاري خپل راز ورته ویلي چې ما کره 1000 دینار دي. کښتۍ روانه وله توره دې پې باندې ووتلې. نو دې تړي له خوبه راجګ سو یو دم په ژړا کړو. خلکو پوښتنه ترې وکړه وی ولې ژاړې؟ وی داړم ځکه وی 1000 دیناره را سره ورک دي رانه. بل کلي دعوه وکړله. امام بخاري ته یې چل جوړ کړي نو چې امام بخاري نو خلکو ورته ویلي داړه مه کړو چا به پټ کړي وي که پټ کړي کښتۍ کې د کښتۍ مزاق خو دتې وو چې دریاب ته به ورګډه سوله ساحل ته توره دې نه راوتله ما دریاب کې به روان. نو که چا پټې کړي خو کښتۍ کې دې پټې کړي تلاشي به درته وکړو. نو کله چې تلاشي را روانه سوله تلاشي کېدله نو امام بخاري رحمه الله پوه سو چې ما دا خو چې اوس راوباسي له ما نه راباتي او پیتین دي ما دي نو علم ته ضربه رسېږي د علماو رنګ بدېږي. نو د پیتې امام بخاري رحمه الله روا کېدلې پټې روا کېدلې سره یا په بټوه کې ویکې وې نو کرایه به ته واچولې څه ورته وایي دریاب ته یې وغورځولې. ټولو خلکو چې تلاشي وکړله له هېڅ چا سره یې پیدا نه کړلې. پیتې له هېڅ چا سره پیدا نه سولې. خلکو دا سړی ملامت کړ. بله ورځ ته دا سړی امام بخاري ته راغی ویل پیتې دې څه کړلې؟ هغه ورته ویلې دریاب ته مې وغورځولې. وي څنګه دې په 1000 دینارو باندې زړه کېده چې دریاب ته دې وغورځولې؟ نو هغه ورته ویلې وي ځکه مې زړه ورباندې وسو ما چې دا کوم عزت حاصل کړی ده ما چې دا کوم ثقت او عدالت ځان ته حاصل کړی ده نو دا خو زه په 1000 دینارو باندې نه سم خرڅولی. نو ځکه زه د 1000 دینارو نه تیر څوم چې د ما حیثیت ته تاوان ونه رسېږي. نو امام بخاري رحمه الله په ټول دین کې دومره محتاط سړی و. امام بخاري رحمه الله په ټول دین کې دومره احتیاط کو. نو دا د امام بخاري رحمه الله احتیاط په ټول دین کې و. امام بخاري رحمه الله اخلاق او عادتونه او د امام بخاري تړي تقوا او ورع عبادت یې طالبانو ورونو یو عالم تیر سوی د محمد ابن ابي حاتم دی وی ما د آدم ابن ابي اياس نه واورېدل چې امام بخاري رحمه الله تعالی امام بخاري رحمه الله تعالی مونږ ملګري ولو په سفر کې هغه مو ختم سوی ول نفقه مو ختمه وله د امام بخاري نفقه ختمه وله واقع یې خوړل حشیشو بیا مونږ ورباندې پوه شولو که څو ورځې به له مونږ سره نه یو ځای کېده نو بیا چې پرې پوه شولو بیا مو روپۍ ورکړلې. نو په علم کې یې دومره تړې تېره کړې وله چې واقع یې خوړل. علما وایي علامه ابن الحجر په مقدمه د فتح الباري هدیة الساري کې لیکلي دي وایي د امام بخاري یوه زمانه کې مریض شو بیا د دوی تشې بولې راواخیستلې بوتل کې واچولې اطباو ډاکټرانو ته یې واړولې. وي ډاکټرانو ویلي ته دا د اسقوپو د نصرانیانو اوبه دي دا تشې میتیا دی دا د نصرانیانو د اسقوپو د علماو دي. نو هغوی ورته ویلي چې دا د امام او دا دتې هغه دي میتیا دي د هغه نه دتې معلومات کېږي چې د سړي ډېر وخت کېږي کتب او لندبل بیخي خوړلی یا د کول عمر یې ته نه وچه ډوډۍ خوړلې ده. دی ورته ویلي چې دا امام بخاري ده او امام بخاري پرې ته دا قصه وکړې وي 40 کاله کېږي چې ما څوک نه دی خوړلي کتب مې نه ده خوړلی وچه ډوډۍ مې ورسره خوړلې ده. امام بخاري رحمه الله ورع او تقوا دا ولا متنعم تړی نه و. امام بخاري رحمه الله تاریخ د بغداد کې علامه خطیب بغدادي رحمه الله لیکي امام بخاري چا مېلمه کړي و باغ ته نو هلته د ماسپښین لمونځ وخت راغی د ماسپښین د لمانځه وخت راغی امام بخاري رحمه الله نو مونځ ډوډۍ چې وخوړله مونځ یې وکړه په دې باغ کې نو بدن ته یې دننه غومبته ننوتلې وه زنبور غالبو ده دا بدن ته ننوتلې وه چیچلې و بیخي ځان هم نه پوه کوو چې په منځه ولاړو. کله چې سلام وګرځو یو شاګرد ته یې ویلې ته د دما کمیت وګوره نو چې کمیت راپورته کړه پې باندې غومبتې 14 دی یا 18 دی چیچلې و خو دومره تقوا او عبادت مې باندې و. وي پوښتنه ترېنه وکړه د چا پوښتنه ترې وکړلې چې ولې منځه نه ننوتلې چې دومره ډېرې چیچلی یې خو مونځ به دې پکې ښودلي وو. وي ده ورته ویلې که چېرته زه له لمانځه نه وتلی وای
که چېرته ده له لمانځه نه وتلی وی ما یو تورک شروع کړی و دومره حلاوت و خوند یې راکړی و چې زه په دې نه پوهېدلم چې زه غومبتې چیچلی یم که نه یم چیچلی حلاوت دومره راباندې غالب و نو امام بخاري رحمه الله ته الله عز وجل دومره تقوا او حلاوت د ایمان نصیب کړي وو طالبانو ورونو امام بخاري رحمه الله وروسته په غزوې تبوک نه چې صحابه راځي هلته بیا امام بخاري تاسې ته یو سړی ذکر کوي یو مهاجري ده یو انصاري ده په پیره ولاړ ده دښمن راغلی ویستلی ده دی په ځان نه پوهېږي په منځه ولاړ ده خوند ورکوي نو د دې مثل بیا د صحابو رضی الله عنهم نم ثابت دي او ترې نقل سوي دي عبدالله ابن محمد الصیارفي یو عالم تیر سوی ده دی وایي زه یو ورځ د امام بخاري ته روم د ده په کور کې د امام بخاري مینځ ته راغلله مینځ ته یې راغلله نو دلته رنګ دې ښیو د رنګ بوتل کې ښودلي دواتو مسمانیو حنیفۍ کې وله نو د مینځ دا پښه داسې تېرېدله دا بوتل یې په لغته امام بخاري ورته ویلي کیف تمشین د ته رقم روانه یې بوتل دې چپته نو دې ورته ویلي اذا لم یکن طریق کیف امشي چې لاره نه وي نو څنګه لاړ تمان امام بخاري رحمه الله دې داسې راونیوله ورته ویلي زه اغا ده مې کړلې و چا امام بخاري ته وویلې ای امام بخاري ته یې غوسه کړلې هغه ورته ویلي و نو خو زه یې غوسه کړلمه خپل نفس مې په دې رضا کړو چې دا مینځه مې ازاده وګرځوله دومره الله عز وجل امام بخاري یو متقي انسان ګرځولی و امام بخاري ته د شپې ابو حفص کبیر هدیه وړه لکه ابو حفص کبیر کې و دا د امام بخاري د پلار د اسماعیل شاګرد و د شپې ورته هدیه راوړله چې ورته راوړله هدیه نو تجاران خبر کړل دا هدیه ډېره قیمتي هدیه وه تجاران خبر کړل د شپې تجار راغی ورته ویل امام بخاري ته وی 15,000 روپۍ 15,000 درهمه مونږ تا ته ربح او ګټه درکو په مونږ یې خرڅ کا ده ورته ویلی وی بیا به سبا ته سره غږېږو اوس شپه ده سهار ته نور تجاران راغلل هغوی ورته ویلي 10,000 روپۍ درهمه توپ درکوو ربح او ګټه درکوو دا مونږ ته راکه امام بخاري ورته ویلی ما د 15,000 د ربح خبره بیګا خلکو سره وعده کړې ده ګوره 15,000 ګټې نه تېرېږي خپل شی ده خو بیګنیو سره مې وعده کړې چې سبا ته راسئ نو نه یې در باندې خرڅوم دوی په اولینیو باندې خرڅه کړله امام بخاري رحمه الله دومره د تقوا سړی و تقوا و پرهیزګاري امام بخاري رحمه الله کې وه دا هم طالبانو ورونو د تاریخ ډېرو کتابونو ذکر کړی ده امام بخاري یو د بخاري کې طالبانو معلقات ډېر راځي ته معلقات بخاري وایي ابن حجر په فتح الباري 2 شرحې کړي دي یو فتح الباري ده چې 23 کلونو کې دا شرحه کړې او دنیا کې طالبانو لویه شرح اعتمادي هم دا کتاب ده فتح الباري د ابن الحجر او دا خو غټ کتاب ده او بل کتاب د ابن حجر ته ده په بخاري باندې تغلیق و تعلیق د چې 3 جلدونه کتاب ده امام بخاري چې څومره معلقات احادیث په بخاري کې راوړي نو هغه معلقات او احادیثو سندونه دلته امام بخاري سند نه ذکر کړی ځکه معلق حدیث کو ته لویه دوره کې معلق حدیث کو به پیژنې کنه نو معلق حدیث کو سند نه لري نه ذکر نو امام بخاري تغلیق و تعلیق کتاب کې ټول سندونه ذکر کړي او بیا هم څه مقدمه کړي 3 جلدونو کې کتاب د ما ته رشته امام ابن الحجر رحمه دغه خبر چې دا ما وکړله دا علامه ابن الحجر په تغلیق و تعلیق کتاب کې هم ذکر کړی ده امام بخاري رحمه الله چې یو ورځ جومات کې ناست ده نو د امام بخاري په دې ږیره کې خلک یې غوندې ده جومات کې ناست ده یو سړي دلته د امام بخاري ږیرې ته لاس ور نږدې کړ خلک یې ترې نه روا کړي جومات کې واچاو امام بخاري رحمه الله وی د مجلس روانو د سترګو له کنجونو نه خلک تعقیبول چې د خلکو پام نه کړي چې د خلکو پام بدل کړو نو امام بخاري هغه روا کړي تا خلک یې جب کې واچو بیا باندې پاته چې د ما ګیرې نه دې راایسته که جومات کې دې واچو دوی مریا وراخیسته یې به دې باندې به دې اچولي
امام بخاري مجلس کې ناک خلک دا راوي وایي د سترګو نه داسې څاره چې ته پامې بدل تو ای روا کې ته باندې بیا واچو. نو امام بخاري رحمه الله کې داسې یو ادب موجود و. امام بخاري رحمه الله وایي ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبة حرام. ما د چا غیبت نه ده کړی د هغې ورځې نه چې زه پوه سوی یم چې غیبت حرام ده. او ده به ویلي وی زه وایم چې دما به ختم په آخرت کې نه وي. چا پوښتنه ترې وکړله وی امام بخاري ته وایي چې ما غیبت نه ده کړی، تا دا دومره لوی کتاب کې جوړ کړی تاریخ الکبیر، دې کې دا راویان چې تا راوړي دي نو خو دا ضعیف ده، دا قوي ده، دا داسې ده، دروغجن ده، او دا فلان ده، او دا فلان ده. نو خو دا خو غیبت ته که نه وي هلته ما نقلونه کړي دي، نقل مې کړی ده، ما خپله له ځانه د یو چا په حق کې خبر نه ده کړې، هغې کې مې د علماو د اسلامي امت نقلونه کړي دي، زه صرف پکې ناقل یم، نقل مې کړی ده. امام بخاري چې و طالبانو ورونو دی متمسک په سننو د رسول علیه السلام باندې ډېرو صلی الله علیه وسلم. طالبانو ورونو دوه خبرې کې مقدمې دپاره بېرته بیا اصل ته راځم. طالبانو ورونو زه چې کله جامع دارالعلوم دیوبند ته تللی وم یو خوند یو شي ډېر خوند راکړ. په دیوبند کې عادت دا و چې کله به په دوره حدیث کې طالبانو یو ورځ د ترمذي درس ته کېناستم، یو عالم اوس لکه څه وفات شوی د علامه پالنپوري نومېده، په بخاري یوه شرح هم کړې ده. نو ترمذي درس کله به چې طالب قرائت کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم ټولو طالبانو به ویلې صلی الله علیه وسلم. نو تاسې به هم طالبانو دا وایي بیا چې فکر مو یې که نه چې خوب هم درنه تښتي او عبادت هم ده، ثواب هم ده پکې. او بل یوه خبر دا د طالبانو ورونو علما په کتابونو کې لیکي، لکه مثلا ابو داود رحمه الله په کتاب المراتب کې او په ډېرو کتابونو کې داستان، امام سیوطي په تفسیر در المنثور کې او نور علماو ذکر کړی. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحابو کې عادت دا و کله به چې مجلس کې ناست ول صحابه رسول الله به خطبه ویلې، تقریر به کو، نو کوم صحابي ته به چې ضرورت پیدا سو چې له مجلس نه به وته، دا وتل د مجلس به یو د منافقینو عادت و، یو د صحابو عادت و. منافقین به همداسې پټ ووتل له مجلس نه، او د صحابو عادت دا و رسول الله ته به یې ګوته داسې جګه کړله، رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویلې، داسې اشاره به ورته وکړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحابو کې عادت دا و کله به چې مجلس کې ناست ول صحابه رسول الله به خطبه ویلې، تقریر به کو، نو کوم صحابي ته به چې ضرورت پیدا سو چې له مجلس نه به وته، دا وتل د مجلس به یو د منافقینو عادت و، یو د صحابو عادت و. منافقین به همداسې پټ ووتل له مجلس نه، او د صحابو عادت دا و رسول الله ته به یې ګوته داسې جګه کړله، رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویلې، داسې اشاره به ورته وکړه چې ځه ووځه. دا یو سنت د طالبانو د مجلس د دار د وعظ د تذکیر په علمي میدان کې دا مکتبونو کې دا هغه ته ګوره، اما په مدرسه کې نشته ده. سره له دې چې دا سنت د رسول صلی الله علیه وسلم ده، که بالفرض تاسې کې کم طالب ته ضرورت پیدا تو، اراده مو درلودله او ادب ضرورت پیدا تو چې کتاب له منځه جګتې، منافقینو غوندې تګ به نه کوې، احیا د سنت د رسول الله به کوې چې د صحابو عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې کم یو ګوته به درته جګه ویه چې تا چې ګوته جګه کړه او دما در فکر سو زه به درته اشاره وکړم چې دردار تی به وځې. نو طالبانو رسول صلی الله علیه وسلم تی و، امام بخاري تی و، دا متمسک په سنتو د رسول الله باندې و، ډېر تمسک به یې کو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله تی و، دی وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم، نبی علیه السلام حجامت وکړ، واعطى ابا طیبة دینارا، ابا طیبة دینار ورکړ، نبی علیه السلام حجامت وکړ. حجامت طالبانو دا د طب یوه برخه ده، خو دا په ټولو وطنونو کې نه، ګرمو وطنونو کې یو فصد ده، یو حجامت ده. په کتاب الطب کې ډېره په دې تاسې تباه کېږي. فصد دې ته ویل کېږي چې له رګ نه وینه وباسي، دې ته فصد ویل کېږي. حجامت دې ته ویل کېږي چې رګ نه نه د خاصو ځایونو کې هلته د پوستکي او د ودې په مابین کې وینه کینګل شوې یا به وینه ویستل کېږي.
هغې ته حجامت ویل کېږي. په خاصو ځایونو د بدن کې، په خاصو ورځو کې او په خاص موسم کې د یخو وطنونو خلک دې دا کار نه کوي، تاوان کوي. دا د ګرمو وطنونو هغه ده طیب ده د حجامت. نبی علیه السلام حجامت وکړ. حجام چې ابو طیبه نومېده، ابو طیبه ته 1 دینار ورکړ. امام احمد ابن حنبل وایي فاحتجمت، ما هم حجامت وکړ. واعطیت الحجام دینارا، حجام ته ما هم دینار ورکړ لپاره د دې چې اتباع د سنت ته رسول الله رافي. طالبانو ورونو، تاسې څه به کله کله زړه کې سوال پیدا کېږي، د رسول علیه السلام زمانه کې دا سلمانیانې وي که نه ولې؟ سلمانان ول که نه؟ اوس سلمان ورته وایي. راځئ طالبانو د اسلامي نومونه بیرته چاته بوځو. د نومونه بیرته په سلف الصالحینو کې دا اوس مونږ او تاسې څوک دم ورته وایي، څوک خلیفه ورته وایي، څوک سلمان ورته وایي. اوس سلمانیان وایي مونږ ته ځکه سلمانیان وایي دا کار سلماني پارټي صاحب کړی. دروغ وایي طالبان ورونو. دې ته په خیر القرون د رسول الله زمانه کې هغه ویلې حجام. حجام به غاښونه هم ویتل. زموږ په ټولنه کې ویتل که نه؟ سپین ږیرو نه پوښتنه وکوئ. مد کې به چې دا تیپ په مخ نه و تللی، غاښ به چا ویته؟ خلیفګانو به ویته، غاښ بند دوی ویته، کارونه به یې جوړول، او ودونو او قادیانو کې به وریځې هم دوی پخولې. آفرین دې نر بچې، دا ټول کارونه به دوی کول. دې ته یې ته ویلې. اوس هم دې موږ په ټولنه کې همداسې ده. څنګه د طالبانو تاسې نسبت هغه ټولنه چې لا بد و همغسې پکې پاتې د کوچانۍ بند همداسې به یې که نه؟ نو طالبانو ورونو دې که به یې ویلې څه دې سړي ته حجام به یې ورته ویلې. حجام ته ناوینه نه ویستله، دا ټول کارونه د حجام کارول. اوس دوی څوک خلیفه ورته وایي، څوک سلمان ورته وایي، او څوک ډم ورته وایي طالبانو، څوک نایي ورته وایي. دا ټول پرېږدئ طالبانو. باید مونږ هغه اصطلاح استعمال کوو چې هغه د رسول الله زمانه کې وه. ته یې ورته ویلې حجام. او دا طالبانو په کسبونو کې دني کسب ده ډېر. په کسبونو کې دني کسب ده. تاسې چې کتابونه وایي د کوپې په مبحث کې د حجام هغه ته راځي کناس. کناس و حجام طالبانو هغه دغه ده. کناس وپېژنئ طالبانو. کناس دو چاته وي چې د جارو کول کوي او هغه مواد له هغه نه باسي، چې خو پوهېږئ چې باندې. طالبانو امام بخاري رحمه الله ته و متبع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام دا ډېره پکوله چې رمې وکړي، نه کولي. امام بخاري به کله کله له ملګرو سره راووته، نه کوي ویتله. ډېر ماهر و نه که ویتله کې. طالبانو علما کتابونو کې لیکي امام شافعي رحمه الله ته و دومره کلک مهارت الله ورکړی و، وي چې لس ډزه به یې کول په لسو ډزونو کې، لس وارونو د کمان د غیشي کې نه په هدف لګېدل، لسو کې به یو خطا تلو. دومره ماهر و امام شافعي رحمه الله. نو هغه ته و امام بخاري رحمه الله یو ورځ وایي هغه وایي دا راوي وایي یو ورځ مونږ فربر ته راغللو. امام الذهبي دا فطیر اعلام النبلا کې لیکلی وایي مونږ فربر ته راغللو، په فربر کې وو. نو د فربر له د درب دروازې نه راووتلو. وایي هغې دروازې نه راووتلو چې هغې دروازې طرف ته سیند اوبه بهېدلې د فربر. فربر یو ځای ده ملته په بخارا کې یا په بلادو د حیاتلې کې لل خراسان. طالبانو پرون مې درته ویلې امام بخاري په خراسان لا طالبانو امام بخاري په بلادو د ماوراء النهر او په بلادو د حیاتلې یا د حیاتلې کې تېر شوی ده، لل خراسان طالبانو. نو بیا هغه چې و دا امام بخاري سره د طالبانو راووته، نه کوي ویتله، نه که نو نه کوي داسې وویتل امام بخاري چې دا هغې شی ورته کټ کړ. هلته پل و، د دې پله یو میخ و دا یې وویسته، امام بخاري وویسته. نو ویې ویسته چې ستا خوابدی شو چې دا خو مې د پله د قنطارو د پله میخ وي. نو سختې خوابده داسې داسې حوصله یې ویسته د خفګیان. ما ته یې ویلې ای ابو جعفره تا ته یوه خبر کوم، شاه چې دا پول د ده ته ورکړه او ده ته ورته ووایه چې امام بخاري وایي چې دا پول چې ده دا میک یې ما وویسته. هغه زمانه کې به ته راته هم تبدیلونه ول والله اعلم. وي دا پول میخ ما وویسته. وي ته ورته ووایه چې که تاوان یې غواړي تاوان یې درکوم، او که هر څه ته غواړي هغه زه درسره کوم. ابو جعفر وایي دا پول چې د چا و دا حمید الاکبر نومېده یو سړی و، حمید الاکبر. وي زه ده ته ورغللمه. وي ما ورته ویلي چې امام بخاري سلام ویلې او نه کې ویستلو ته راغلی و، د تا د پله هغه میخ یې وویسته. ویې ویلې امام بخاري ته ووایه چې
د ما ټول بدن دې له تا نه قربان وي. پروا نه کېږه نیمه کوئ خبره نشته ده، بس د ما طرف نه معافې. زه بېرته امام بخاري ته راغلم، خبرې مې ورته وکړله، فتحلل وجهه، مخ یې داسې روښانه سو، واظهر سرورا کثیرا، په مخ کې ډېره خوشحالي ښکاره شوله. وایي طالبانو ته ویلې را جمع ته خصوصا مسافر طالبان چې د بخارا او د فربر طالبان نه ول، د نورو وطنونو نه راغلي طالبان ول. وایي هغوی ته 1500 احادیث په یو وار ویلې، ورته کېناسته احادیث ورته ویلې او 300 درهم امام بخاري راوویستل، په طالبانو باندې صدقه کړل چې الله ما پول ویستلی وو، ما نه یو خطا ترې وه او ما نه تهوه ترې وه، هغه ما ته عفو وکړله. 1500 احادیث طالبانو ته ویلې او 300 روپۍ طالبانو باندې صدقه کړلې. د هغې امام بخاري رحمه الله نو اتباع د سنتو د رسول الله پکې ډېره وه. کله به طالبانو رمیه کوله چې